نو حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان سره ورور دی ورور، لا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره التقوى ها هنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه دی په خپل ورور باندې څه نه کوي، ظلم باندې. په خپل ورور څوک ظلم کوي چې پر ورور ظلم نه کوي نو داسې دا ټول مسلمانان ستا ورونه دي، په دوی هم څه مه کوه، ظلم مه کوه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یخذله، د بل ظلم له به هم نه ورکوي، د بل ظلم له به هم نه ورکوي. په خپله خو به بل مسلمان ظلم نه کوي، خو که بل پې ظلم کوي نو هغه به ورته هم نه پرېږدي، تماشه به یې نه کوي چې تماشګیر جوړ شي. یو غریب دی څوک پې ظلم کوي د هغه لاس په نیسي، هغه به د ظالم د شکنجې نه خلاصوي. ادې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل روایت کې راځي فرمایلی وو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وو انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل ورور امداد وکړه هغه ظالم دی او که مظلوم دی. نو صحابه فرمایي د الله پاک پیغمبره چې مظلوم دی کنه مظلوم دی مونږ خو به امداد وکړو د هغه طرفداري به وکړو د هغه سره به ودرېږو. نو د ظالم مونږ څنګه امداد وکړو، د ظالم سره ولې د هغه سره په ظلم کې شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نه، د ظالم امداد دار چې هغه د دې ظلم نه منع کې، د ظالم لاس ونیسه، دا د هغه سره امداد ځکه دی چې هغه په دې ظلم سره اور د جهنم ته ورځېږي، او تا چې د لاس دې ورله ونیو د دغې اور د جهنم نه دې منع کړو که نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یخذله، په خپله به په مسلمان ظلم نه کوي خو د بل ظلم له به هم نه ورکوي. تا ته پته ده دا سړی کمزوری دی زما په معاشره کې، دا پلان کې پې ظلم کوي، هغه ته ویلی که دا کمزوری دی مونږ ته پې دا ظلم ولې کوي، د هغه لاس ونیسه. دا د یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق دی، دی به د ظلم خلاف اواز اوچتوي، دا نه چې دی په ظلم باندې چپ پاتې شي. کو په ظلم باندې چپ پاتې شي تم په دې ظلم کې شریک شوي، د ظالم خلاف په اواز اوچتوي، بل مسلمان به ظلم نه ورکوي. دا نه چې مړه ماته څه نقصان دی، ماته څه نقصان دی، دی پوه شه کاري پوه شه، کو دا دې وي یو ورځ به ستا په دې سر باندې ولګي، بیا به هغه وي چې دی پوه شه کاري پوه شه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یخذله، ظلم له به بل ورور مسلمان نه ورکوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یحقره، او د خپل ورور مسلمان سپکاوی به هم نه کوي، د هغه به سپکاوی نه کوي، د هغه به عزت نه خرابوي، د هغه د عزت په ته خیال ساتي، خیال ساتي. ځکه حدیث مبارک کې راځي، ما تېر جمعه باندې غالبا دا روایت ذکر کړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د سود اویا دروازې دي، سود دروازې دي یعنی اویا درجې دي د سود، او په هغې کې د ټولو نه کمه درجه دا ده چې انسان د خپلې مور سره مخ تور کړي، نعوذ بالله. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی د ټولو نه لوی سود، د ټولو نه غټ سود، د ټولو نه بدترین سود دا دی چې ته د یو مسلمان عزت خراب کړي. وړوکی سود دومره دی چې انسان نعوذ بالله د مور سره مخ تور کړي. او نبی علیہ السلام وی د ټولو نه بدترین غټ سود هغه سود دی چې یو انسان د بل مسلمان عزت خراب کړي. دا څومره لویه ګناه شوه. نو ولا یحقره، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د بل مسلمان به عزت نه خرابوي، د هغه به سپکاوی نه کوي. دا سپکاوی په مختلفو طریقو باندې، کله پسې ملنډي کولی، کله پسې خندلي. زنانو کې خدا شی ډېر زیاتي، په بلې زنانه پورې خاندي، د هغې په حسن پورې یا په هغې کې بل څه د هغې خندنې پورې کوي، خندنې کوي، پیښې کوي. یا په سړو کې عزت خرابول څه دي، په هغه پسې پشې شا خبرې کول، غیبت کول چې مړه دا خو داسې سړی دی، دا خو داسې سړی دی، دا عزت خرابول دي. او یا عزت داسې خرابول چې د هغه په کور باندې حمله کول د عزت لپاره، چې د هغې عزت خراب کړي، د هغه خور، د هغه لور، د هغه مور، د هغه ښځه نعوذ بالله ته هغې ته په بد نظر وګوري، دا د هغې عزت خرابول دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ولا یحقره، یو مسلمان به د بل مسلمان سپکاوی نه کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی التقوا ها هنا، راوی وایي وی نبی علیہ السلام 3 پیری د سینې ته اشاره وکړه چې التقوا ها هنا، التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. تقوا دلته کې ده. تقوا کوم ځای ده؟
تقوا په زړه کې د په زړه کې ظاهر سره د تقوا سره تعلق دوره نشته دی. څنګه تقوا دلته کې ده؟ ته بالکل یوازې په یو ځای کې ناست خوښه یې او د ګناه موقع در سره شته دی. ګناه کولی شي خو بیا وایي زما رب مایني زه دا ګناه نه کوم، زما رب مایني زه ګناه نه کوم. اوس دا د زړه تقوا ده. یو بل مثال به درته زه ذکر کوم، لنډ مثال په طور زه دلته په دې مسجد کې مونځ کوم نو خلک راته ګوري نو ډېر په کلاره باندې مونځ کوم او چې ځان له یوازې کوم څوک نشته دوه درې ټونګې ولګوم. اوس تقوا نشته. دا تقوا نه ده. تقوا دا نه ده. تقوا دا ده چې د دې خلکو په مخ کې باندې څنګه عمل کوي چې هغه ځان له یوازې هم کوي. دا نه چې د خلکو په مخ کې باندې ځان د غلا نه ساتم خو چې پټه موقع میلاویږي چې پردی شي نه موچتوم. دا تقوا نه ده. تقوا تعلق د زړه سره دی، د زړه سره دی. د دې وجې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی التقوا ها هنا، تقوا په زړه کې ده. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د یو مسلمان د بدۍ دپاره دا خبره کافي ده چې دی بل مسلمان ته سپک ګوري. دله بل ګناه ته ضرورت نشته. یو مسلمان بل مسلمان ته سپک کتل د هغه بې عزتي کوله که نه، د دې سړي نور ګناهونو ته ضرورت نشته. دغه یو دله پکار دی، دغه یو دله پوره دی، دغه یو ګناه به دی جهنم ته رسوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي